أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سورة الأنبياء عجيب سورة دادام أنت واقع موسى راوڑا د پار د بادرای دلته به نور انبیاء راوړي التدا ثابت کړه چې موسی علی السلام الله له محتاج دی عاجز دی دلته نور انبیاء ذکر کړي دا محتاج دي الته قیامت حالات ذکر کړه دلته وی چې اقترب للناس او خلق قیامت بالکل بر سر ودرې دوکړه داور سورۃ سرا کوم انسانان چې د قران نه توحید نه غفلت کې واقع دي الله بیدار شي لره کې غفلت اول یې څنګه به تذکیر دي په عقل دلایلو دوی مې څنګه الله به تذکیر ذکر کې په بیان د انبیاء خلاصہ چاول با 15 سمرایت پر اول تخفیف سره د زجرنا بسم الله الرحمن الرحیم اقترب للناس نږدې شو د خلق الله حساب دوی وهم فی غفلت داخله په غفلت کې راس کون کړي مفسرین بیانې صحابه واجب ترتیب برابرو یو بد نبی صلی الله علیه وسلم سره ناس مسجد کې یو بلاړو د دنیا کار لا سبب هغه ناسو د بل په دنیا کار وکړو یو ملګری جمعات کې بنا سودایتونه نازل شو اقترب للناس ابل مرګري کور جوړو دنه پښتنه وکړو کوم آیتونه نوی نازل شوی دی او کوم آیتونه اقترب للناس حساب هم دی ویلي وهم في غفلة مورزون وی سرحکت شو هغه دې پښتنه وکړه دا والی وی الله قران کې فرمایي چې حساب نشته دا اوس هم غفلت کې واقع دي زماره خټو سره سره دومره خیمه مالا پکار دا اسیر ماما یې نس شي مرتبه د غفلت د ذکر کوي زجرم دې فی غفلتن غفلت یا راس کوي اوس طرقې په راس کوي ما یاتی ما الله ان راشد الى من ذکر یاداش من ربهم د دې طرفنا نویم ذکر دې مقام کې مراد قران یا عام ذکر دې څو کوئی ذکر مراد رسول دې محدث سمانا نوې دې په ګمان کې یہ ادھر اتک نه ویره الا سماو مگر داخل غد اغلا وهم يلعبون كيلوبي لوبي کوي الله یاسي غافل دي قلوبهم دري جنا د فکر د قران نه عجیب خبر الله وکړه د دې جنا بالکل د قران نه الله غفلت کړي دل اوسه توجه کوي دغه څه کې دوه تفسیر دي لاهیتن قلوبهم دامنا مشغول دي دې زونه په محبت د دنیا کې د قران نه دیم قول مشغول دي دې زونه د شرک په دروغ کې شو کې قلوب جمع قلب دا درې کې مزونه یاد ساتي ډیر مهمه موضوع ده یو د مؤمن سره دی یو د کافر سره دی یو د ګناګار د مؤمن د زړه درې صفاتونه په حدیثو کې راغلي دي او شل قران کې راځي چې وځه خپل نور باندې وتلو چې ایزمن داسونه صحیح سونه دی او کنه دي اول صفت د مؤمن د زړه سلیم من الشهوات
د خواهش پرستۍ نه الله وجګ جوړي پاک وي کوم زړه کې چې خواهش پرستي دا زړه د مؤمن نه دا ځان لا بدل کوي دویم صفت دار الانابه الى الله هر وخت کې د الله په طرف روان دي السائحون یومانم دارا دریم صفت د مؤمن د زړه دار مطمئن بالایمان په ایمان باندې الله مطمئنی کلک وي دا صفت چې په کوم ځای کې پیدا شو بس دا مؤمن زړه څلورم محتد الایمان د مؤمن داسره شه دا به ایمان لزه ور کوي د شمنی لکه بال چې سړی دیوال لوري ولې وبیر ترازی پنځم الله برابر تراولي پاغه سره باندې کلکواله شپږم اطمینان د الله په ذکر باندې راځي کله چې اطمینان راځي نو زړه وران دی به وم تعظیم بکې د الله د شاعرو د قران تعظیم بکې د حدیث تعظیم بکې د کعبه تعظیم بکې د جمعه تعظیم بکې د صحابه تعظیم بکې اتم دل آرامي او سکینه په دې نازلېږي نهم دامنا رافت او رحمت پکې ایمانات ترسو د الله په دې بندگانو باندې شفقت کوي کلک جوړی نه یې پلان سره د شهر کتیګا لسم د مؤمن د زړه سره به د خلکو مینه کیږي ځان به شاعرای جوړي چې دا مؤمنان سره مینه ساتي نه دا چې نفرت درنه کوي بغض کینا دا مړ وي خراب سړی دی لری کوي دا یو لسم الله کله کله سپیرا ولي د زړه په امتحان سورہ انفال کې الله ویلي ولي ومحسا ګندوی نو ایستاغه صفاش په قرآن دام د مؤمن سره دی ایو لسم اهل علم دا خبره ذکر کړی دا پاک وي د شبهاتنا یو شریف یو طاهر دولسم صفت د مؤمن د زړه دار ان يحب الايمان حبا شديدا د ایمان سره ډېر مینه کوي کله کمینه دیر رسم دا معنی چې بشاشت د ایمان په داخلي په دې سره کې دی وجنه قول لا اله الا الله د ایمان مثال سره کبال زړه د شي مثال لکه یو لوکه شي پای کې اوبي بال چې څومره وردنه کې ټینګي کې نه بار راوځي خو چې کله دنه وته به بلال غوندي کلک شي کړه پینځم علماء دا خبره ذکر کړي د مؤمن سره اخله ویلې چې کله قرآن یې ذکر بیانېږي رب پرمان دی راځي شپارسم ربط د جنت دایتونو بارکه اطمینان ولسم قرآن کې الله فرمایي د مؤمن رب چې هغه کې به اخباتی عاجز وي د دې زړه عاجزي چې هغه په دې بدنم خارشي اتلسم ایری کې بر دې خبره نه چې الله عمل رد نه کی د چې زړه باید موږ جوړ کو الله مستغنی الله رد نه کیدا نو نسم علماء دا خبر ذکر کړي چې دا به نرمي کې د الله ذکر لا جو سړی تعالی وي د الله لپاره معاف کا استدا برانه رمش دغه بیډیر واقع د عمر ابن الخطاب د هارون رشید بادشاہ دا ذکر کړی شوی دی شلم دامانا صفاواله به کې د ګنا نه خالص قرآن لا ایوشتم د خپل رب له عاجزي کوي دویشتم دا معنا د الله له دشمنانو سره دشمنی د الله له دوستانو سره دوستانه درشتم دا معنا انشراح به کوي د دنیا سره بیرغبتی د آخرت سره مینا مرګ یادول دا صفت د مؤمن په ځل کې باید موجودي بعض د علامات دي چې قرآن کې الله ذکر کړی دی هغه یو دا من ان یکون شاکرا شکر گزار ویدا دویم علماء دا خبر ذکر کړی دا
چې نرم وي دا سخی وي رڼا به پکې دریم دایرم د پاره بلو کې څلورم د جمعه سره تعلق ساتي دی ویل شریبان چمدا جمعه نو چې به پتمې چې به کله راځم دا دوست کور دی کنه دا پنځم الله له منقادي شپږم د فتنو نه بزان ساتي وم جهاد پر ځل باندې اتم د الله واعظ پر ځل د مؤمن کړي چې الله ورته کوم خبرو کیا منی چې منی کړي به ځان ته ساتي نهم دا منه حسد نه کوي لسم ير پکې ولسم نامه تم ساتي بین الخوف والرجاء دولسم بخل پکې راځم کېږي چې د الله ری بندګانو باندې خرشین دي پکار دیار لسم دوکي پکې نشتا فارسم اخلاص به کې پین لسم صدق شپارسم خیانت به کې نه ولسم د اهل بیت سره مینا اتلسم خالص د ایمان د لپاره صفا نن نسم داسره ژوندې شلم بده کې بد رحمت ماده زړه به ژوندې کې قرآن باندې د علماء په ناس باندې jihad باندې اتباع نبی باندې نیک عمل باندې حرام خوراک نه ځان ساتل باندې کې څه عمل باندې لا یمانه داسونه نه مشغول دی الله د فکر د قرآن نه دنیا کې یا د شرک په دروغ کې شو کې اثر الله دې پټکړه جرګه چا پټکړه ښکارې کړه ازدادونه دي الذين انسانانو ظلموا چې ظلم کړي دي به څوې جرګه کې یقولون وای هل هذا ندی دا نبی الا بشر مثلکم مگر تاسو نه انسانو دوی نبی صلی الله علیه وسلم ویل موږ ته نه منو لکه ولی ته بشری مونږ څنګه ته ومنو افتقتون السير آیات شو قبل وای دا سیر وانتم تبصرون حال دا شی وکیراو تاسو وکیر خلک سیر دا سوره قبل وای سیر خود وکیر شری عقل رد کی ناروا کی د نبی صلی الله علیه وسلم د خبر له شهر وای ویلي چې دا ناروا ده ورسا کرد شرف العلم قال ربي نوي ولد عرب سما يعلم القول في السماء والارض ويږي د خلق په وینا بر او لاندې او هو السميع العليم الله اوري په دې څه مطلب کومه خبره چې تاسو د قران او سنت د نبی سنت په خلاف باندې وکړه الله یې زما باندې علم دی زبرست ری خبري شابي کوم ورسره کې دویم سوال دی ویل قران نه منو لکه ولی ودا قران خو څه ګډوډ خوبونه دي بکواس دی دا چې چې الله کلام دی بل قالو بلکې مخالفین وایي چې دا خوبونه دي ګډوډ ابغاس احلامانه ګډوډ خوبونه بل افتراو بلکې دا خبره کوي چې دا نبی د ځان جوړ کړي دی بل هو شاعر بلکې نبی شاعر دی شاعر را دیوړه موږ له آیات نه ونخا کما اور سره لکه څنګه چې لګل شي ویل الاولون بخاری موسی علیہ السلام نو یو دم کتاب راتلو دل د امراشیو فهم مخکې به ور راغی صدقه خیرات د غنیمت مال به خوړو دا دې مخري کنه ختم دي کی ورسا کی جواب د اخري سوال نه ما امانت ایمان نه دراوړې قبل ان ذي نمخ من قريه چې وکړي اهلكناها الله شمون برباد کړي ورسا دراته معجزاتونه افهم ايدوی به ایمان راوړي مخکې څومره معجزات دین به پیش کړی دي خلکو رد کړی دي سمو خیال چې دي خلکو موږ دا معجزات راړو ايدو به ایمان راوړي نه اغم زدين و دا الله زدين دي
ورسره جواب د اول سوال نه دی ویری وو هل هذا الا بشر مثلكم پیغمبر خو بشر دی آیات کې الله جواب کړه جواب حاصل لاره څومره رسولان چې راغلي دي دا ټول بشر دي اې د اعتراض په نبی باندې صحیح اعتراض دی ډېر به اعتراض دی وما ارسلنا الله من درېګل سن وړاندې الا رجال مگر سړي وحي مخړي دی لهم هغه اعلان سورې نام سورې انبیاء کې ویلو فاسالوا على الذکر ته پوښوګې دي علماء نه ان کنتم لا تعلمون کنه پويږئ ای وتا څه جواب کیوي چې څومره رسولان راغلي د آدم نه نیولې تر عیسی علی السلام پورې بشر نن نبی بشر دی د اعتراض په لور ډېر بیزه دوی دا موږ نه مانو ورسره کې تاکید لري ما قبل او بیان د لوازم د بشریت دی دوی ولې دا پیغمبر کله لري خوراک کوي الله جواب وکړي چې مخیم بیا هم کله لري ایم خوراک کو وما جعلناهم مونږ نو ګرځولې الله یو جسد یو جسد لا یاکلون الطعام چې نه بخوري ډوډۍ وما كانوا خالدین او نو همیشه مرګ بم پیراځي ډوډۍ خوړلې و محمد صلی الله علیه وسلم دا به ډوډۍ خوري مړ کېږي مم واده هم کوي بچي به می لیکن رسول ممی ورسره کې تکمیل ثم بزدنا الله يمغرشني کړی دي انبیاء او سره وعده د نصرت فانجيناهم الله نجات مورکه ومن نشاء شار شو وختمو دوی روا چاله شاره موږ غواړو واهلكنا الله برباد میکړه ته کون کی مسرفین دامنا اسراف کړو په شرک باندې دا می ټول دل تباہ برباد کړو ورسره ترغیب قران لا الته غفلت د خلکو ذکر کې دلته وایي چې تاسو وګورئ د خلکو غفلت ختم شي قران بیان کوي دی باندې له انقلاب راځي لقد انزلنا يقين المنازل کړي دی الیکم تاسو له کتابه فی ذکرکم بده کې تاسو یاداشت دی حسن بصری وی معنا تاسو دین دی دیم قول له موږ ذکر کړي دی فی ذکرکم په قرآن کې الله تاسو عزت ته کنه عزت صرف قرآن کې دی افلا تعقلون دم راقل کارنا علی ضرور الله یو اوري ورسات کې د دنیا د عذاب نه یره دا مقصد به ازاله د غفلت څه مطلب اے انسانانو یا ساتي چې الله عذاب رانه ولي غفلت ختم کوي بلکې قرآن الله وایي کې نه ځان په قرآن باندې پوهه کوي دا قرآن تاسو څه وایي قسمنا کی معنا د هلاکت د ماتوالي ډیر غلط هلاک کړي دي مونږه الله من خیرتن شکلی کان ظالمتن چو ظلم کوونکی ظلم کړو ظلم په څه باندې کړو بالمعاصي ګناهونه الله یې کړو ګناهونه دا چې دل کړو به څه چلو شو وانشأنا الله پیدا میکړم بعد هغه نور شقوم نه قوم بل وسوي داخله کله بدمعشي کې ګرځي چې راګيره کوم په پوند تختی منډوي چرته تخته الله وای لار شمالون الله چې د اقمال د وجنه د هغه بچي د وجنه د هغه کجې جیداد د وجنه تا د قران او سنت مقابله کول نه چرته پرې دی الله ویل تعالی ارشا فلما احسوا کله چې دوی وشکلو باسنا الله او عذاب زمو محسوس کې اذاهم ناصابدوی من ادغنا الله يركزون په پوند ګرځیدل منډه والا دلته عبارت دی معنا ورته ویلې شول لا ترکزو مگر دې په پوندو ورجو واپس اله ما غسل چې تاسو مستنګلې شي وي په پاګه کې او ترفتم سمانا مستان وي بدمست وي نشه کې وي سم د دنیا منصبونه د دنیا گاڑی د دنیا کورونا دی باندې مو شناس کو سم مستان بوله شراب هم تشکیلی و
ستاسو کورون لار شي مساکنکم دا معنا لعلکم تسالون در پاره چې تاسو وګړي چې تاسو نه تاسو د دنیا نه دویم تاسو ته پوښتنه چې انبیا مولي وشلي وو دوی بچغه وکي یو دم بخله تورانه چې غيبوي چې هي مو خو برباد شو الله به دې خو شرط خلاصيږي قالو دې بو یا ویلنا اي تبعید او افسوس دې موږ لرا ان كنا ظالمين یقینا موږ شرکونکي فما زالت امیشه بیا الله دې استغاثه دوی حتا جعلنا تر دې پوری شوې ګرځو موږ الله حسین الله کړی شوی خامدین او یخا یخ سمانا ور دې پېوځي کې بلکا سم د شلمبي وي د پاسه په اوپر اواړو نو چې یخ قرار کین الله دې یخ مې کړ داخله دې نو څه دویم باب دې شمرایت پوری دې کې والله عقلي دلیل بیان کې سره د زجر نه دې خلکو له مړ د اسمه کو اسمان نو چې الله پیدا کړی غب شپ د پاره الله دا مقصد لري سوره دخان اتدرش سوره سواد ویش کې بدا مضمون راشي وما خلقنا السماء والارض الله موږ دې پیدا کړی د اسمه کو اسمان وما بينهما كم شيء دي ما بين كل لاعبين بده شال شي اسم توقي کوم کی دي شي څخلق د شاخ د ولري چې الله ټوکی کوي اسمان به پیدا کړی زمکم الله دا غلط را ورسا کې زجر په دې طریقه دي خلکو پلانې د الله نه سوالې پلانې نه سوالې پلانې حدیث کې راځي رسول الله فرمایي چې الله لکنز الله وسوي الله یې کچر د معنا سوالې نیولې بچی مې نیولې نو ما بتا سره اطلاع درکړې و چې پلانې اطلاع مې درنکړه خو دې معلومه ده چې الله اسما یو نه سوالې نشته زنه سوالې څه کوم لو اردنا آیات کې دوه تفسیر دي لحون کې اول معنا ده بچی به ان كنا كذا ان شرطينو معنا به دي وږي لو اردنا کچر تزمن اراده و ان نتخذ لحون چون سمن یو بچلا لتخذنا نو من بني ولې د خپل طرفنا ان كنا کچر تمن دې کار کوون کې و نو من بتاوست ویلې چې انسانانو پلانې اسمانه سوالې اغاز ما برخدار دي اغاز ما شریک دي لیکن اطلاع مې نه درکړي د دین دا خبر معلومه شو چې الله رب العزت سره هیڅ څوک په هیڅ شي کې شریک نشته ایک یوازې الله یوازې دیم تفسیر داري نتخذ لپاره مفعول پټرو بس السماء والارض نبي ان نافيه دي معنا بده شوږي لو اردنا کزمن چرته اراده و ان نتخذ شون شو اسمان او اسمه غاب شفا لتخذناه من به بنکړې من عندنا معنا د خپل طرفنا ان كنا فاعلين نه یو موږ دې کار لکون کی الله وې کدا اسمه کې می چرته شاباش نیولې نه به می څه کول دي جوړول می تاسو ولې پیدا کولې بند به و زجر دې دا اصل کې جواب د سوال دي مشرکین ویلې چې دې دلایل بیانولو کې څه پیدا شته جواب او شته لګره بل نفسبو بلکې من قولو بالحق الله يبدي حق معنی باطل لرا حق راوالو باطل پیولو قذف کې معنا د وشتلو په سبب دې دلایلو نو ختم کې د حق باطل لا یدمغه کې معنا و دماغ استلو سره چې بسر باندې ولي دماغ روزي کنه ختم شي فاذا هو الله الناس فزائق بيتن كبي ولكم الويل تاسو الله تبعيد مما وجد اسنا تصفون چې تاسو بیانوي د الله په شان کې الله برباد شي تبا شي اے انسانانو د دې خبرې مبارکه چې پلانې د الله بچي لري ملائکه لوردا
وسرد الشرك بالملائك الله الملائك ضروري نه نسم وله خاص الله په اختیار کې من فی السماوات والارض هغه مخلوق دي چې کوم بر دی او کوم لاندې ومن عنده هغه څوک چې دا غسر دي لا یستكبرون لوی نه کوي د الله رب بندګي ملائک د ذری په اندازه الله خلاف نه کوي الله بچول څه ضرورت دی ان عبادته د الله د بندګۍ نه نو داخله ستړي کیږي استحسرون کې معنا د ستړیا وا دیم نیقه کوي دریم لایر جون واپس کیږي نه اوس بل معنا اور بل صفته ووري يسبحون الليل والنهار الله تسبيح بیان اذا الله د شپې او د ورځې لا يفترون سستیږي نه لا يفترون کې معنا د سستیا ورسال کې زجر حاصل داري سورہ فرقان کې عمرش دا تاسو شنن د الله نشو نور معبودان نیولې دي دا خود اسمه کې نه پیدا دي دوی نور څه پیدا کی ام اتخذوا ایا دوی نیولې دي الهاتن خدایان من الارض د جنس د زمکنا من الارض دا من جنس الارض هم نمخ کې حمزه پټه ده هم ایا دوی ژوند کول شي یم شرن کې معنا دا وا دا ساس معبودان څو ژوند کول شي نه پته ولګي چې دا شریکم نه دی ورسره کې جواب سوال حاصل داري دوی ویلي پلانې د الله شریک پلانې جواب لوی جنجال براغله په دې اسمه کې یو الہ مې ویل چې اسمان ټیټ بلويږي یو باران بلوي وچکاري یو مرګ بلوي شون ټکر راتلو کنه خو چې اوسه پوره ټکر نه راغلي دین دا خبره معلومه شوه چې اے انسانانو هیڅوک د الله سره شریک نشته بس الله یوازې پر خپل نظام کې لو کان فی ما الله کچرته پر اسمه اسمانونو کې الہات نور خدایان الا الله سوا د الله نه لفسدتان خمخ خراب شی به د اسمه کې اسمانونه ملازمه سورې مؤمنون یو نوی کې براشي ځکه هر الہ هم بدمعشي کړې وي دیو بل مخاوینه ولې وي وز ټول دلیل نتیجه واره نور الہ نشتا نور شریکان د الله نشتا نو خبر واوره فسبحان الله پس پاکی د الله رب العرش شخاوند عرش دی اما دا غڅنه یې صفون چې دی بیان یې الله لا چې دې شریک دی دې شریک دی دې شریک دی دا الله یې ټول نه پاکي لا يسالو دلیل ذالک ته پوښتنه نشي کېدای د الله تعالی نه ما دا هغه څه بارکه يفعل شيء کوي وهم او دوی چې الله يسالون ته پوښتنه کوي شي د الله نه څه پوښتنه نشي کولای لیکن الله د ارش نه پوښتنه کوي صلی الله اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم ورسا کې بل زجر دوی ویل د الله شریک شته سیدا من به اومنو خو دلیل خو پیش کړي څه دلیل لري اسی دلیل نشو دا به مخيري دغه خو اعتبار څنګه ور کوي امید تخذو ایدوی نیولی من دونی سوا الله نه الہات نور خدایان بغیر د دلیلنا بلا برهان قل من هاتوا برهانكم دلیل راوړي زئی برهان څه معنا حق دلیل چې د یقیني مقدماتو نه جوړي غب شپ نه چې پلاني ویری دی او پلاني ویری دی او پلاني نه د قران او سنت نه الله دلیل راوړي رد شرک او بیان د توحید دی وتا ته چې مړ استاد دلیل سره شری والله بندگی وکا تب جواب کې جواب حاصل لاري اسما دلیل په دلایلو کې هغه قران دی اجنه بل دلیل شته نشته لري هاذا ذکر من دا یادا شاعر ما چې ما سره دی و ذکر من قبل او هغه څوک چې موږ مخکې دي
زمانه وړاندې بل اکثرهم بلکې اکثر د خلکو لا يعلمون الحق الله ویني په قرآن فهم معرضون نيستي مخواړون کړي الناس عدم لما جاهل شي باندې کوی نشي به دښمنی کوي خلک حق نه مراد قرآن دویم قول لاره د حق نه مراد توحید دی ورسته آیات کې نقلي دلیل اجمالی د ټول انبیاءونه دا تفسیر دی ذکر من قبلی دی کنه چې ستانه مخکې څوک تیر شي ویلي جواب سورة زخرف 45 کوم راشي وما ارسلنا موږ نه دیګلې من قبل کستان وړاندې من رسول نه چې رسول الا مگر موږ وحی کړی له هغه لره انه د خبر لا اله الا انا نشری حقدار د بندګۍ سوا زمانہ فعبدون اسما بندګیو کې انسانانو ټول انبیاء ټول رسولان هغه په دې خبره باندې لاړ دي چې یو الله اطاعت یو الله له رکوع یو الله له سجدا یو الله له منقطه زم باندې خبره باندې راغلي هم چې دا ټول اقسام د بندګۍ بس دی یو الله پورې خاص کوي هیڅ د سره شریک جوړ نه کوي ورسات کې رد الشرك بالملائکه دی ویل د ملائکه د الله لوري نه دي الله جواب وکي وقالوا دي خلق ویل دي چې اتخذ الرحمن ولدا الله تعالی مهربان الله نه ولید بچي ولد معنا نازولي ابن عتیلی کی په المحرر الوجیز کی چې مراد د بچینا بچي حکمی دي سبحانه الله پاک دی اول دلیل دا ذکر کې اول جواب دویم جواب واورئ بل عباد بلکې دا الله بندگان دي محتاج مکرمون عزت کړی شوی ملائکه مرد الله محتاج بندگان دي محتاج څنګه زورور الله بچي دي عباد من هم عباد لا يسبقونه نو وړاندې کېږي د الله تعالی نه بالقول په وینا باندې وهم بامر يعملون دوی د الله په امر عمل کوي الله چې دا کوم خبره وکي هغه مني چې دومره څوک الله له محتاجي ايدا د الله بچي جوړې دي شي دا د الله بچي نه دی الله وایي دلیل د ما قبل ورد شفاعت قهري يعلم ما بين ايديهم الله کوي په مخ حالات د خلقو وما خلفهم بدور حالات د خلقو باندې د مخکنی قومونو حالات معلوم دي د ورسنی قومونو حالات مغله معلوم دي د دنیا حال مرته معلوم دي د آخرت حال الله معلوم دي مال اریو باندې څه پويګم دی ویری چې موږ د چا په نامه نظرانی قربانی کړه به مو بچی کنه جواب ولا يشفعون دوی سپارښت نه کوي الله لمن ارتضى مگر دا هغه چار پاره چلې خوشاله کړي دي وهم او دوی چې من خشيتي د الله د ير د وجنه مشفقون دی بل سره مینه کوي دوی د الله نه خپل یریږي من خشيتي دا من اجل دي مشفقون کی معنی د مینه دي کی معنی د یری ورسات کوس بیان د عجز دی کی دا څنګه محتاج دي ومن يقل چا چې ویلې منهم د مقربین نش ان اله زواقوال من دوني سوا الله نه دغه شوی شي ان انا الله الہی ویلې زګ دلته اولوہیت نه مراد بلکې یو صفت د اولوہیت مراد دی چې دا کار کوم دا پلانی له دا کار سپار له دی دا خبر شي ارشا وکړه ملائکه وکړه کې انسانانو وکړه کې پیریانو وکړه کمړو کو ژوندو فذلك نجزي الله دې شړي له جزاء ورکو د جهنم كذلك نجزي الظالمين دقه شامن جزاء ورکو الله ظالمان لرا اربد ما شو ظالم لا دې جن دریم باب اته 41 نمبر آیت پوری عقلی دلیل الله تشریکی حاصل داري اے انسانانو اسمان او زمکه دا چا جوړ کړي الله
دین د باران تنظیم شو کوي الله پته ولګی دا چې بندګی نه به چالوش دی الله لا کار کړي اولم ير الذين كفروا ان غوريا انسانان چې کفر کړي دي ان السماوات والارض يقين اسمانون وسمکا کان طرفن دا وبند دې څه مطلب آیات کې دوه تفسیر دي رتقن یو معنا دارا چې دوړ جوختو کلاو میکړه اسمان لاړ پورته اسمکه الله ویلا لاندې دا بنچا کلاو کړه الله دویم قول لري د اسمان بندیدل داري چې باران نه کیږي د زمکه بندیدل داري چې شینکی راټو کوي لیکن د اسمان نه لایما بارانو کې لاندې می شینکی راټو کول اے خلکو دا انقلابات ما کړی دي نو بندګیم چاله خاص تا ایو الله الا کلاو میکړه الله دا دواړه فتقناهما دا من فتق کلاول وجعلنا من پیدا کړی الله من الماء دوبود وجنار یو شی حین ژوندې جعلنا من خلقنا یا جعلنا کی معنا د حفاظت من الماء کی ما من اجل ما کې دوه قول دي ارش الله ایمان اساس کې معنی نه پیدا کړي لري وهم قول لاره په دنیا کې څومره شیان دي څومره شیان دا ټول د وبود وجن الله تر تاسو دي شوبن یار څړنګ بنګ فصل انسان دې سروي نه مرغې نه بل میان افلا یؤمنون یا داخل ایمان لري کار دا چې وسراوي ایمان راوړي په الله باندې باران کړي الله شینګرا ټوګول الله او په پیدا کړي الله د ټول شیونو مخلوق حفاظت کوي الله نو اے انسانانو بندگی می والله پر وکي خاص کوي بل دلیل وجعلنا فی الارض الله منگر زولې پر اسمه کې رواشي غونا ان تمید به ان د دې لپاره چې د اسمه کې پیښ لکونه خوري میخ دې دا کړه په خوش کوم نه سبه زلزلہ کیږي کله الله زلزلو کې اخره زلزلہ الله را یاد یا طاقت ملک کار کی یس موږ د ګناه د وجنه وجعلنا فيها بغیر ذول الله په دې غرونو کې لارې پراخه سبل من لارې پراخه دغه دوه قول دي یو پیه پر اسمه کې الله پراخه لارې پیدا کړې دي دیم قول له ذکر کړي معنا په دې غرونو کې ډېر مزیدار لارې دي لعلهم در پاره يهتدون چې داخله ورشيږي مقصد لا ته چې کوم ځای لسی الله تعالی په دې اسمه کې په غرونو کې لارې پیدا کړې دي بس اس روان شي استعال تبر شيږي څومره بهترین دریم دلیل وجعلنا السماء لا يمنغر زولې د اسمان سره پنځت محفوظن ساتلې شوی د سره ساتلې شوی یو قولانه پریوتلونه سورې حج کې براشي 15 پېته سورې فاتر 15 سلوي پریوزي منا دیم قولانه مو ذکر کړي محفوظن معنا ساتلې شوی د شیطان نه سورې صافات وم نمبر آیت کې والله دا تشریح سورہ هجر ولس کې درې محفوظ عن المعاصی دنیا کې ګناهونه کیږي لیکن الله التن کیږي الله ساتلې دي وهو داخل شي عن آیات هذا نه خدا اسمان نه الله مورزون مخ اړهون کړي ستوري سپګمې باران نور ورس هغه څلورم عقلي دلیل وهو الذي الله غزاد دی خلق الليل والنهار چې الله پیدا کړی دا شپه او دا ورځ والشمس والقمر او دا نور سپوږمۍ کلون دا ټول چې په فلک پر خپل مدار کې اسبهون الله ولامبو وهي فلک دا ونه شي دې کوم مدار دی یو خدای نه وزنا دیم دیو بل فلک لاوړي نه شپه وګورئ کنه یو ختم شي بلراش
یو وړه د بل ودره یو رڼا بل تیار یو یخ بل ګرمه ورسا کې زجر دی خلکو ویلې نبی والله مړ کی بس دین به ختم شي آیات کې الله جواب کوي جواب حاصل لاره څومره انسانان چې دي الله دا ټول مړ کیږي تاسو مړ کیږي نو ار کله چې بتا باندې مرګ راځي نو تاسو څنګه نبی په مرګ باندې خوشاله کیږي دا هغه خوشالي سبب نه دی مفسرین د آیات په تشریح کې دي آیات دلیل په دې چې خضر وفات دی کچرته ژوندې نه په کار دا چې د نبی سره ملګرتوب کړي وي او چې کله نه کړي مړ دی راکړه ټیک د قرطبی کې دا ژوندې دي قول دا کمزورې دي وما جعلنا مونږ نه دې ګرځولې لري بشرنا الله وی چې انسان لره من قبل کما خسانا الله ادم فنا قل سوارا نه فنا کېدل بلکې پناه دی افئن مت الله کتمر شي وهم الخالدون دی باندې شي خالد معنا همیشه نه نشي پاتې کېږي اوس دلیل الله راوړي وېزکا کل نفس هر یو نفس الله هر یو نفس ذائقه الموت څنګه کې د مرګ او موږ امتحان کو پتا سمانه بالشر والخير الله د شر او د خیر فتنه د پاره د امتحان دنیا کې امتحان دی ژوند می درکړې دی ځواني می درکړې مال می درکړې استعداد می درکړې زګورم داخل کې صحیح استعمالي کو غلط و الینا ترجعون او خاص موږ به راو ګرځولې شه د پاره د حساب کتاب دې کې بل زجر رټنه دا بل استهزاء د نبی پورې خاندان نبی صلی الله علیه وسلم چې په لار روانو مشرکین به ویل خیر آشنا دادی څومره بیزتی ده ادا دې چې دا خبره کوي چې هر څه یو الله کوي تاسو علیه او بدی بیانې نبی صلی الله علیه وسلم مخه پښو لګا الله مخه پکېږي دوی که ارڅ وی ځان له تاوان دی څنګه ورکه پکېږي دې بارکی و اذا فاغتهم چې وګوري تعالی الذين انسانان کفروا الله چې دي غیر مسلم کافر دي آیات دلیل دی پدې چې کوم سړی د نبی پورې ټوکی کوي بس دا کافر شیخ الاسلام ابن تیمیہ بارے کتاب لیکل دی الصارم المسلول استلی تورا دوی چې تو ګوري نو سوې ان يتخذونك الله ولن شتا الا حسون مگر غب کړي شوی تو خضر پوری کوي حسون معنا غب شپ دلته عبارت دی قرون به سوی اهذا الذي ايضا غسل يذكر الهاتكم چې بدی بیان نشته سوال او په ذکر دی په باندې الکه ادا دی چې د ارش ذمہواری والله غړي حقدار د بندګي والله غړي ساسو د بدی الہ او بدی بیان الله دا ظالمانو ګورا مال کنزل کوي مال بدی بیان نه دي پروا نه ساتي خو دوی د معبود بدی چې بیان شي به عزت کوي وهم او دوی چې به ذکر الرحمن په یاداش مهربان الله باندې هم کافرون دي غیر مسلمان انکار کوي ورسا کې زجر بل استعجال تادی باندې زجر دی سورې بری سید دولش کې ویلو څه مطلب انسان ډیر عجیب طبيعت لري چې لک سخت اور باندې راشي چې وایي چې بس مړ میکا ختم میکا الله دې دنیا کې څه ژوند دی پر خل انسانو پیدا کړی شوی دی انسان من اجل الله ول تادی او تلوار نام طبيعت کې تاجی ده زر زر او زر زر سوريكم الله وزر دې چې زبو خیم تاسو له آیات د خپل نخیم دې څه مطلب هغه نخې چې د مخې قومونو لا عذاب رسیدلې دیم قول علماء ذکر کړي بدر کې الله ورته خو در کنه دوی ویلي الله عذاب راولا
اوی کسان مردار اوی قیدیان شو فلا تستعجلون تعظیم کوي بل سجر دوی بووي چې مړه دا قیامت څه وخت دی دا خو موږ نه منو قیامت دی او د الله مخې له درېدلې ويقولون او داخلك وای چې متى هذا الوعد او څه وخت وای دا وعده قیامت ان کنتم صادقین کوي رښتینی په دعوا کې ورسات کې الله جواب ورکړي دې حاصل لاره الله دې شاجب اورس درا دې انسانانو د مخونه بر عوالم په دې اور کې به اور دلانه کم ډیر کشف کوي لیکن الله یې به نشي بچ کېدلې نو د شورس ولې تاسو غواړئ لو يعلمون کمالون کې الذين انسانان کفروا چې کافران دي کپوي وي پوي شي په تفصیل لري وخت باندې حين پاتم کې الله وشي نبي بند یا وجوههم در خپل مخنا النار دورا ولا انظور من شاګان نو بده سره کوم کم کې دي شي لمستعجلوه دوی به اچته والله قیامت وخت نه وي دور منځ کې به الله دې شو درو دلته مور دې الته مور دې لاندې مور دې پاس مور دې ګچا پیر ور دې گیر میکړه الله وي بکی اوس یو مړه را به ډیر سره بتاتهم سمانا را به شي قیامت د انسانانو لا بختت الناس اپا پس حیران بګي داخلك هغه حیران بګي قیامت داخلك فلا يستطيعون طاقت من لري ردها واپس کولو نه بده رو کتل شي ينظرون کی معنا در نظر رحمت طاقت بن لري چې دا قیامت واپس کی طالب کې رخصت هم نشتا مهلت هم نشتا در رحمت په نظر باندې کتل هم نشتا دنیا له واپس کېدل هم نشتا گیر شو الله یوسو ورسا کې تسلی سره د زجر نه بل استهزاء دی خلکو نبی پورې ملنډ کړي خندې کړي دا الله نبی لوي چې اے نبی صبر وکي دمخ خلکو کړي تم کا صبر کړه ولقد یقینا توګه کړي شوی دی پر رسولانو پورې من قبل کا سان وړاندې بیرسلن کې تنوین د پاره تعظیم تکتیر یو خډیر رسولانو بل ډیر عزت منمو قبل لفظ کې اشاره ده را نبی صلی الله علیه وسلم د ټول انبیاء ورسنه نبی دی مکه د دیر شي ورسنه شرات ده نو څه شل به وشو فحق الله غیره وکړه بالذین فاق شاپوره سخرو منهم چې الله یې ملن ډکړې وي دی پوره ما کان به یساجون عذاب دا غسو چې دی آی پر ټوکی کړي چا چې ټوکی کړي دی بیا پوره الله عذاب نیولې دي نن کله محمد صلی الله علیه وسلم پوره تاسو ټوکی کوي عذاب بدر باندې راشي رسات کې الله بیان کوي د حق معبود او د باطل قل ما نوایا څوک صاحب ساتنه کوي یقلو معنا ساتنه څوک صاحب ساتنه کوي باللیل والنهار د شپې او د ورځې من الرحمن دغه دوه قول دي یو دا من عذاب الرحمن څه مطلب کبیر بان الله پتا سو باندې فیصله د عذاب کې اې د څوک شش د الله مخله ودرېږي نشتا دویم قول ابن کثیر ذکر کړی سورۃ زخرف شپته کې ممراشي من الرحمن دا معنی من غیر الرحمن دا عذاب نه د بچ کول ولا ذات څوک دی یو الله دی آیا د دې الله نه سوا بل څوک شته دا کارو کی نو چې نشتا اے خلکو بندګیم چې کوي نو خالص یو الله اعلی رکوع چې کوي یو الله اعلی سجده چې کوي یو الله اعلی وزجر بالاعراف بل هم بل کیدو چې ان ذکر ربهم د یاداش طرف نشه توحید د مورزون مخ اړهون کړي
عن ذکر ربهم د توحید د خپل ربنا الله مخاړي نه منی د سره وسوي چې زره چا په واره کې د عذاب فیصله وکم دوی د شي معبودان نشي لرلې چې زما مخې له ودري بلاک د الله او کې چې مخکې برکت نه کوي ام لهم الہاتن آیا د دوی خدایان شته تمنعهم سمانه چې من کې دوی من دون ناس موږ نه موږ چې بچا باره کې د عذاب فیصله وکړو دغه خدای دې بیا راشي اسماء مخې له الله یودريږي د څه وي نشتا لا یستطيعون نصر انفسهم الله طاقت نه لري د خپل ځان د ځان کومک د خپل ځان اي د خپل ځان کومک نشي کولای نو مړ د دوی بسو کی ولا هم دهم زمير کې دوه قول دي یو قول دا چې راځي دي کفار ولا دویم درې ما بوزاړولا نه به دوی سره من ناس موږ د خوان الله ملګرتو بشي دن ترهم زمير راځي کما بوتان ولا یصحبون په معنا د ملګرتیا یا زمير راځي کما مشرکان ولا دې کې به معنا د بچ کېدو د معنا دا ولا هم نبي دوی دا معبودان من ناس موږ د خوان الله چې کومه کو سره وکړي شي یا نه پیدا کافران چې موږ نه بچ شي ورسره کې جواب سوال چې ارکلا دوی دې کومک نشي کولای نو مشرک انسان په دنیا کې مالدار به ولې ډېر انتهاجات مالدار سورہ فرقان اتلس کې بمرش دی مقام کې الله جواب ورکي بل متعنا بلکې موږ مزي ورکړي هاولای الله دې مشرکان او دې پلاران لرا حتا تر دې چې وګ شواله بده باندې دا عمر په شرک دلته عبارت ده فنس الله واعرضوا الله دې یاد وېس مشرک شړې الله مشرک دې پلار مشرک دې مال مو ورکړي دې جیداد مو ورکړي ژوند مو ورکړي نتیجه دا شو چې اسی سے یاد وېست به مال خدا مال بل چارا کړي فلا يرونا سورہ رعد کې ویلو یو سروي کې آیا نو ګوري داخلك ان يقين من شيء الارض رسول اسمه کلرا به کومو د دې د اطرافنا وهم الغالبون ايدوي وزور ورشي اې چرته الله ویني زور ور کې دي ځوان نشي بچ کې دي ورسا کې زجر دې په انکار د وحي حاصل لا دي مخالفین الله چې د قران بیان کوي وګورته نګري دا مړه څه غب شپ دی قل ورته وایا انما يقينا زير دركم تاسو را بالوحي پر وحي باندې انذر سمانا الاعلام التخويف الله موږ له اطلاع راکوي خو یې ولا يسمعون وګنګ د کون سره ادوا आवाज دا اذا ما چې کړه دوی له ير ور کې دي شي انذرون دا معنا وا یو سړی کون دی اگر چې کله څو خبره کوي نو وګورته نه دي کنه دې خلکو مثال الله په شان د کڼو دی ته ورته قران بیانونه دي استغفلت کې واقع شي دا ساده خلکو کار دی مونږ فارغ نه یو دی چې وخت ولرو عربي شاعر فرمایي کنه صرفت العمر في لهو ولا بين فآها ثم آها ثم آها عمر میں سے گپ شپ دی تیر کی خوبونه کې می تیر کی بس خوب دی او خوب دی او خوب افسوس 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 الله به بڑے ارمانوں کی ورسا کې زجر دې مع تخويف ولئن مسدهم الله ورشيګ ذل اصل غند من عذاب ربك صادر رب عذاب خامخوي اويلنا اي افسوس دې مونږ لرا ان كنا يقينهم مونږه ظالمين شرکون کې نفحت اندامن لګ عذاب
دی به وي مو شرک کړي دي. صلی الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ورس آگے تخفیف اخروی یورس خب اللہ قیامت لراشی د ظریف اندازه باندې عمل الله د دې حسابین کوم زو پرېده مې شرطه ونزعوا الله ممکید الموازین ذاتلی موازین سمانه تلی جمع ولی ویلی یو خو دی وجنا چې خلق ډیر دي دیم دی وجنا چې عمل زیات دی دویم قول علماء ذکر کړي چې موازین نه مراد اعمال دي القسط سمانا دا منسوب دی مفعول له للقسط انصاف لپاره دویم قول دا دی دلته عبارت پټ دی څه دی ونزعوا من بكيد الله الموازين ذات لذوات القسط د شتري شقاون دی انصاف دی یوم القیامت پورز قیامت ظلمون کلیش نفسن په نفس باندې شین دی چوشي وان کان سمن وان کان عمل احد کبدی کې یو کس عمل مثقال حبه باندازه زریوی الله من خردل اندره غوخو غدننا اتینا بهم بدام راو غدنم کتلی کنه باجر شورته ویلیش دومره وړو کې دانا عمل چې چا د نیکی کړي ام الله یې منګه راوړو د بدی چې کړي منګه راوړو حدیث کې راځي رسول الله فرمایي د دې غدن د دانې غوندې وړو کې عمل چې چا کړي الله یې لوی لکه دوه غار دغه نم زیات الله دومره د انصاف والا دی و جواب سوال د دې مخلوق سره حسابي خو ګران کار دی دا بشور منشین پکاري وکفا بنا الله پر دې مونږ لره حاسبین حساب کوونکی زی واځي حساب کوم کنه زما منشیر څه ضرورت دی حدیث کې راځي رسول الله فرمایي الله به ارشد سره حساب کوي بغیر ترجمان نه د شی بولاړي ک انه بزج لکه چلے بچي دو خبرې والله کې چې لما فعلتا وكيف فعلتا بنده ولې دا کار کړی در څنګه کړی دی الله یې حساب کو قران کې دوه قسم آیتونه الله راوړي یو ځای کې فرمایي چې حساب کېږي بل ځای کې وایي چې نه کېږي عائشہ ویلی یا رسول الله دا ولي یو عرض دی عرض معنا حدیث کې راځي الله یو بندر اولی ځان له نږدې بندر کار دې کړه کده نه دې کړه مې دا کار دې کړه کده نه دې کړه وکړه مې دا کار دې کړه کده نه دې کړه وکړه مې سړې بوښ ولا غرق شو څه ورته وی الله ایز ما بندا تا دا ګناهونه کړیو د خلکو نه پټ ساتلې وي اوس تم پټ ساتم ټول ګناهونه مې درته معاف کړو د دې په واسه کې مې جنت کې دا تعمیرونه درکړه یو دم به انسان چې جوړیږي چې الله ما خو زنام کړی دا ما خو غلام کړی دا لانه مې کړی نبی صلی الله علیه وسلم وخاندل حتی بدت نواجزو چې غاخونه مبارک د رسول الله کار شو یو عرض دی یو حساب دی چې مناقشه ده نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي چې کله دیو بنده سره دا مسله شروع شو چې لما وکيفا ولی او څنګه بس دا هلاک شو دا به برباد شو الله وایي حاسبین زی حساب کوم الله وی واځي د جن سلورم باب سلور نمبر آیت پوری اول بدل نقلی ذکر کی د موسی علیہ السلام نه مقصد بریګه تشهید بادری ولقد اتینا یقینا من ورکړه دی الله موسی او هارون لا الفرقان کتاب شد حق او باطل ما بین کې جدای را وشتلا فرقان درې تفسیر دي
الفارق بین الحق والباطل، حق و باطل جدا کړو. دویم الفارق بین الحلال والحرام، حلال و حرام جدا کړو. دریم الفرقان سمانا نصرت او نجات موسی له، هلاکت فرعون له. بدیان الله رناوا وذکر یاداش للمتقین، تقوا ولا سودی الذين انسانان يخشون ربهم، چیرې د خپل رب نه بالغیب په حال دنه لیدلو کې. حدیث کې راځي ابن قیم پیش کړی ډېر د وحوا حدیث دی. حال الارواح کې نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي چا چې لیدلې په ما ایمان راوړی هغه یو کرت مبارکي، چا چې زنیم لیدلې او په ما باندې ایمان راوړی هغه له کرت مبارکي ده. موږ تاسو یادې نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي چې دوی خاصه پاکه زونه باندې ایمان راوړی نه یې لیدلې نه ملائکه لیدلې نه قیامت او نه بل یخشون ربهم بهم الله نه یریږي. دې حدیث باندې خوشالي پکار ده. یو ورځ ملګرو له ویلي ډیر اوچت عزتمن خلک څوک دی ویا ملائک ویوري ځکه د الله نه فرمانی کوي دا څنګه دا خدای الله سره دی. به ویل انبیاء له خو هي راځي، به ویل مونږه وی تاسو سره خو زم. نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي اوچت انسانان هغه انسانان دي چې مونږ لري درې نه او په مونږ ایمان راوړي، دوی لزمانه خوانه وکړت مبارکي او داس مارونه دي. موږ تاسو نبی صلی الله علیه وسلم رونه ویلي دي بالغیب الله زینی لندلې، قبر عذاب نه دی لیدلې، جهنم نه دی لیدلې، او به میریږي. څومره اوچت ایمان دی. وهم من الساعه الله یذ چې د قیامت د ورځې نه مشفقون هیبت زده دي. یره پیر هغه چې الله څه وکړي د قیامت پر ورځ باندې ډېر سختۍ نه. ورسره کې ترغیب دی قران لا اصل کې دا جواب لپاره سوال د شراغ د قیامت تذکرہ په کوم کتاب کې ډېر شوی ده. الله یو قران لرا شي وها ذکر دا اساس وړاندې شي خدای شوی د پن کتاب دی مبارکون ډېر پیدا مند دی. انزلنا والله یو منازل کړي دی. عجیب خبرې دي. یو خدای چې د پن کتاب دی، دویم ډېر پیدا مند دی، دریم انزلنا والله مون نازل کړي دی. اوس الله څه وایي افانتم ایتاسو لو دلر امن کرون ناشنا غنون کی سره همینه پکار ده. اکرم رضی الله عنه څنګه مینا کوله کیسه جامې به واغوستي غسل به وکي خوشبو به ولګولا د قبله په طرف باندې مکینه سو خپل به کېږي کې به قران ونه و به شړل ملګرو له ویلې شهازا کلام ربي هاذا منشور ربي دا اسما در پیغام نشي موږ الله را لګلې الله خط را کنه ستاب دنیا کې ودو شي خچن خیرنا هغه تعالی خط را ولېږي یا به تور مثال یو ځل لاړ شي کور لا بل ځل څومره تخپای شي ګوره پلانې حال تلاړ دی یا هغه ملک لاړو یا کور لاړو داغه خط څومره تعقیبای بار بار دا خط الله دې کتل دی منکرون انکار کوي دي. وز دلیل نقلی دی ابراهيم عليه السلام نا ولقد اتینا یقینا من ورکړه دی الله ابراهيم لرا رشد او سمانه هدایت توحید دیم قول رشد دامن نبوت په ورکه اوچت مکه من قبل سمانه مخکره بلوغنا قبل بلوغه دیم قول من قبل موسی و هارون موسی او هارون وړاندې وکنا به منغو پر ابراهيم عليه السلام باندې عالمین الله وي پویا ابراهيم کې کمالو څه کمالو د توحید امام الله د توحید عجیب انسان ودا الله ډېر خپګیدو اس قال يا ابي شکلی ورې د پلان لرا وقومي او د خپل قوم لرا سری دا تصویرات التي اغانتم لها عاكفون تاسي غیر من جاورانا عاکفون دا منو خورد تیرا وای تماثیل لا منا اغه شی
جو کړی شي د الله ر مخلوق سره به داغه تشبیه ور کړی شي دا پلانې غوندري دوی ویل شر ولا کوي خدای د پلانو نیکه طریقه ده بس موږ مراټینګ کړی دا اوس هم مشرکین او قمقل ته پیرت کوا وکم شي چې پلان نیکوي بس هغه راټینګ کړو پلان نیکري کم څه نه پاره چیرته بیا زمیدارو یا په تور مثال شبل د دنیا یو کښه وکاو پټي پاره به نو ویل دا څه شي غټ علامه دوخو یلوی امام ودا پلار نیکه د قران او سنت په مقابل کې پیش کول الله دار مشرکانو طریقه ده قیامت کې بر الله روچت کم ملګری ویل کوي موږ د پلار نیکه مونږ کوم له خدای شو موږ ما غو کوم سیدا پلار نیکه چې تعالی ویل لري نو کوم طریقه او کوم الفاظ وو هیڅ به وټیش نه ویات دلته ابراهيم عليه السلام ور باندې را دوکو چې دا څه تصویران دي نه ګر چا پیرا ناشي نو قالو دی ویلي وجدنا ابانا من مند کړي دا خپل پلاران له عابدین د دې بندگی کوونکی ولکه نور موږ هم پویو او پلار بدل تناسو بس موږ هم ناشي اوس دې دربارونه سماغه د عیاشي ډګری جوړې دوی چې لمان انت دي شرابالتا چرسلتا بد اخلاقین انت غلط تعلقات جوړول انت سره دینه ابن کثیر وایي چې قبرستان له خلک په دې مناسبت معنی دي چې آخرت سره راځي انت خو جهان عیاشو خرابي او بد اخلاقی ده ابراهيم عليه السلام عجیب انسان مړ وي ته استاد پلار دواړه گمراهانی څنګه توحید خو اسانه خبره نه شي شب کوا قال ابراهيم عليه السلام ویلي لقد كنتم يقينا يتاسو واباؤكم ساسو پلاران فی ضلال مبین په کار گمراهی کې دی ویل لکه رښتیا وي ټوټو کې کوي باز خلک کی کنه سخت اور باندې راشي ولا دا ټوکی کوي قالو دي شو ویلي اجئتنا تراغلی موږ لرا بالحق فرشتہ باندې هم انت من اللاعبین کتید به دلیل خبرو کوونکو نام لعب سمانه به دلیل خبره کوي غب شپ شروع کړي ورو ساعت بیان د دلیل اے ظالمانو دیو الله اطاعت او بندگی وکي وجدا چې رسم کوم اسمانو پیدا کون کې هغه دی ستا معبود څه چل کړي دی رب له ذکر تراغلی جدا جدا معنا بکای قال ابراهيم عليه السلام ویلي بل ربکم بلکې حقدار د بندګۍ تاسو شه دی رب السماوات والارض نظام چلون کې د اسمانونو د زمکه لري الذي اغا لا فطرهن چې دا ټول پیدا کړی دي وانا على ذلكم وسبدي باندې تاسو من الشاهدين د بیان کوونکو نه يم زب بیانوم داخله چې حقدار د بندګۍ والله رکوع سجده چې کېږي والله لا وس توحید عملی واجب دي نه کی چې وینا او کو نور زاد دخل وینا کوي الله وی عمل لبرادای قران کې الله ری باندې سخت کړی به تقولون ما لا تفعلون ډیر کړه انسان ویناو کې خو عمل به پینې کوي وتلای قسم په الله زبچل جوړو ما اسلامکم ساسو دی بوتان لرا بعد انو سیدنا چوکر شه د مدبرین شاړون کې څه مطلب میلې له شکر زئی بوتان دلته پری خودلی زبدیر یو چل جوړو دشي چل سخت سزا به تاسو درکم وش عملی دعوت ابراهيم عليه السلام بشراغي دې دربار نه وته چې د څومره بوتان به کې ټول زره مات کړ فجعلهم وې ګرځول الله وې دا بوتان زری الا كبيرا لهم مگر دې یوم شرو لعلهم در پار الیه يرجعون شدي وګرځيږي غلرا الیه زمير راځي کړي کبیر لا ابراهيم عليه السلام بیا ورته پوښتنه وکړه چې دا چادر باندې دا کارو د چې وګواله د چې پوزواله د چې زنه ماته کړو د چې لاس مات کړو د چې ښا ی الیه ابراهيم له وګرځي دوی چراغ شکور دربار کې ارسل رنگ بنگ پراتی یې رودا کار شرشا کړي غړ ظالم قالو دی ویلي من فعل هذا بالهتنا شا کار کړي داس موږ پر خدایانو باندې انه یقینا دا شی لمن الظالمین دلوی ظالمانو نه دي دا ډېر غړ ظالم
دوی ویل سړی معلوم نه دی خو لیکن زمونږ په دې علاقه کې یو ځوان دی هغه ابراهیم ویلې شي هغه دا خبره کوي چې دا هیڅ نشي کولای د توحید دای مشوري کړه مفسرین لیکي چې په هر وخت کې دا مسلې خپل دای خلک یادې دا خلک مونږ ډېر پیژن دا پلاني ځای کې دوی ناس دي دا کار چې کړي نو ټیک بدوي کړي قالو دی ویلي سمعنا منګ اوریدل کړي دي فتن د یوسوانا یشکرون چې داخله کې یشکر معنا چې دی هم دوی په نقصان باندې دا کومړې شي کولای څوک دی هغه د شنه ویل شي ابراهیم ورته ویلې شي مجهول ویلې کو زور راشي چې مونږ مړ مو په بل څه یادو عبد الله مې یادو ځکه ابراهیم علیه السلام دې بارو بسړو یقال الله ویلې شي له هغه انسان لره ابراهیم نو دې شي مړ لري ولې دې خلکو مخې سزا ورکو چې دا ټول خلک یې شل عبرت دی والی قالو دی ویلي فت به راوړ ابراهيم عليه السلام علی عین الناس په خلق سترګو دي خلکو باندې لعلهم يشهدون دیر فارش دا ټول دغه سیلو کی نن سزا ورکو غلا يشهدون کی معنا دا سیل کول دا دیم قول باز علماء لیکلي يشهدون چې گوی ورکی په ابراهيم عليه السلام باندې چې دا بدا کار کړی ابراهيم عليه السلام بشلاړ غیر اوس قالو دی ورته شو ویلي انت فعلت هذا بالهتنا يا ابراهيم ایتا کار کړی دا زموږ بری خدایانو باندې اے ابراهيم ترا کار کړی نه قال هغه ویلي بل فعله بدل چا کار کړی دی کبیرهم هذا مشرب چداري فاسالهم تفوشته وکي ان كانوا ينتقون کدي چرته خبرې کوي دې کړي توجيهات دي یو توجيه دارا ان كانوا ينتقون دا مخکې کا شرط دی بل فعله دا عبارت راوړه اخر کې به جزاء ذکر کړو معنا بدی شي قال ابراهيم عليه السلام ویلي ان كانوا ينتقون کدا خبرې کوي بل فعله كبيرهم دل کار کړي د مشر نو فسلهم ته پوښتنه وکړه کنه دیم قالو نو ذکر کړي چې دوی سوال د ابراهيم عليه السلام نو کې ابراهيم عليه السلام دوی نه سوال وکړي دریم قول علماء دا کړي چې بدی کې کبیر دا کار کړي کبیر معنا زوم کړه بل قول علماء دا ذکر کړي چې کبیر مراد نوم د الله ما دا کار کړي د الله په نوم باندې قسم می کړو والله چې زه به دا ټول ړنګو دوی غلی شو خبرې خو نشو کولای خپل ما بین کې ورډ کما خلک دي ابراهيم عليه السلام په مخکې دا خبره وکړه ته خو شر مولو فرجعوا الى انفسهم واپس شو خپل ځانونو لا الى انفسهم دوه معنا غانې دي بعض نه جدا شول یا ارسړ خپل ځان سره وګړېدو وقالو دي ټول ویل انکم یقینا انتم تا شیخ ما ظلم کوونکی نه ظلم کوونکی څه مطلب ظلم په دې باندې چې دا هغه چا بندگی کوي چې تاسو جواب نشي درکولې اول توجیه دویم قول لاره ظلم مدا کړی چې ټوت دې میلې لا یو کسان تو کسان خو بګار ته پاتې وي دې په کړې وې دا یا ظلم وکړې دی د ابراهيم عليه السلام تاسو پوښتنه وکړه دې بوتانو په مخ کې دا خورشته موږ جواب نشي راکولای ثم پس دین الله کتواله وکي علی رؤوس امرئ سرن معنی د پاره د شرم ایناده دې شي ویلي لقد علمت تعالی پتشتري ما هؤلاء نددا ينتقون چې خبر وکي پر تعالی پته رجدا خبر نشي کوي چې موږ به یې پوښتنه کوي ابراهيم عليه السلام هم دا غوښتله قمق لمم دا غوښته هغه څوک چې خبرې نشي کوي دا څنګه بندګي کوي نو قال ابراهيم عليه السلام ویلي افتعبدون يتاسر مدد شوي من دون الله سوى الله ما اغسل لا ينفعكم شيئا تاسر نفر ايش نشدر کوله ولا يضركم ونذر د پکولې شي ته په ایمان وې دي شیا بندګي به پکار دا ایس نه پکار
او فین لكم سمانا تاسو بد غنم تاسو ډیر بد رالی منفور میرالی ولما اغسو بد غنم تعبدون من دون الله شتا سو درامد شوي سوا د الله نه افلا تعقلون ايدم عقلنا كارنا عليهم او خرو کمکلو چې د چا بندگی کوي چې تاسو جواب نشي درکوي تاسو نه پنځه درکوي zarar نشي د پکولې تا چرته الہ دې سویلي سورہ عنکبوت کې برای شویل شي قتل مسله ذکر کړي يروي ابراهيم له اور بل کوي انتقام والی د خپل معبودانو دغه چې معبود چې انتقام والی نو کټبو کې قالو دې سویلي حرقوه دمنا وسوځو ابراهيم انتقام والی الہاتکم د خپل خدایانو ان کنتم فاعلین کون کې د کاله نور میدان لشي چې دغه په شریک باندې د خپل خدای کومه کوشو دوی لري راځه مکړو ابراهيم عليه السلام یې کوردنه کې کله شوردنه کو ابن کثیر وغیرہ د لیکي ملائک بشر عالم څه خدمت موږ لوي شي زما په حال باندې الله په دې کنه چې چاره پار ز غورځم حسبي الله ونعم الوکیل عبد الله بن عباس وایي چې عجیب خبره ده الله سماره پاره کافی دی سلوی خورش د نور کې الله وسو دش عجیب ذات قلنا من ویلي یا نارو یا ورا شاب بردن یخ ويخ د شیخ نه چې د یخنین هو وجنی والسلام عليكم جوړ علی ابراهيم خاص په ابراهيم عليه السلام اوس مو ته دنګل نشو تام شبه سبا ورله ځان ورغورځولي ابراهيم الله بچکړه ما هم بچنه علی ابراهيم دا خاص پم د باندې هندوستان کې مناظره او مسلمانانو د سواراو ای ویل انجیل په حق دی ویل قران نو به ویل وراسي ور بل موږ بخپل انجیل ور غورځو تاسو قران چې کوي په حق یې بچ پات شاشه به ورته ویل سیدا ور بل کو موږ بخپل قران کې کوم شو تاسو په انجیل او په دې ور ګټ شو چې کوم یو په حق یې بچ پات شي تاسو وته کېږي دا هغه په دې چې موږ په باطل ته چې اوس قران وسوځولې شي چا ابراهيم عليه السلام پوښتنه وکړه چې اشنا ډېر کوم عمر درمانه کوم عمر تیر شو هغه ور شي دنه ور هغه ژوند چې کوم دی ور کو الله به رسج و اراد به دوی چل جوړ کړ به ابراهيم عليه السلام ان الله وکیدن د سوزیدو وجعلناهم مغرزور الاخسرين الله تعالی سوره صفات اتنوي کوم راشي التویل اسفلین ولی زکه هغه میدان د اولړې په تکبر باندې راړل الله ذلیل کړو کته کړو ونجينا والله در منجات ورکی ولوط عليه السلام الى الارض التي اغزم كلرا باركنا فيها شمن برکت اشلو پای کړل العالمین د پاره د مخلوقا شام جنت د دنیا جنت ته ویل شي شام دې عزت من خلقم به پیدا دي وش امتحان کې کامیاب شو قانوندار چې امتحان کې سو کامیاب شي اگر جایزه پکار ده ووهبنا الله ورمکه له ابراهيم عليه السلام له اسحاق او يعقوب نافلتن زيته دغه خو شی وکړه اخو دي خو بچینو وکلن اريو جعلنا الله منغر زول صالحين نیکان وجعلناهم ذم وغرزول مشران په دین کې يهدون بامرنا الله چې دعوت به کوم موږ دې دینو الله یو مالکم سره ډېر مهم دي اسما دین دعوت کې ډېر اوچت منقبت ته شدل مې ورکی ابراهيم عليه السلام دې ورکی دا یوازې په دعوت کارنه کې دعوت سره بنورم کوي واوحينا الله من وحي وکړه ایم دوی لړ فعل الخيرات د کارونو د نیکو و اقام الصلاه د منځره پابندي و ایت الزکات د زکات ورکولو وکانو لنا عابدين و دا ټول مال الله ډېر عاجز ټول عاجزان والله نو ارکلا چې انبیاء عاجز دي اے انسانانو کومک باید واځي چانو غفتلی شي الله نه ورو ساعت کې اوس احتیاج درود علیہ السلام ذکر کې معنا اوس کرو حاجت اللوط الى الله لوط علیہ السلام الله ډېر محتاج و در ابراهيم علیہ السلام راو اتینا هو الله موږ ورکه دلړه حکم النبوت حکمان نبوت افهم
وعلما پوها ونجينا والله نجات مور کې دلرا من القريه التي دعا كلنا كانت تعمل الخبائث کولی کارونه غندا درش په د کارونه قرطبي ذکر کړی الخبائث کا معنا مجلس کې بناسي صحابه به خوش کړه قصدان الله دې سپک خلکو غندا دا کارونه کوي اوسم بعض خلکو د عادتونه افتخار غني پلان دې تکړه سره دي چې د خلکو وړاندې هوا خوشي کوي نور غلط کارونه کول انهم كانوا يقينا داشوا يقوم ولا يقوم كانوا قوم سوء بد قوم فاسقين بد دينا بد قوم وعمل کی فاسقين ولا يعاقد کی عقیده ډیر ورانه و لوط علیہ السلام صلی الله علیه وسلم کې شکل عذاب راغی جواب وادخلناه داخل کې موږ لوط علیہ السلام په رحمتنا په خپل رحمت کې دلته کې رحمت مراد څه بچاو د عذاب نه عذاب نه بچ کې الله وي سوال راغی لوط علیہ السلام الله ولې بچ کې الله وجداد کې خپل صفاتو انه من الصالحين الله اذا لوط علیہ السلام د نیکانو چې ارشد نیکی په عذاب الله ان راولا بس دا قانون الله شو وز د بل نبی احتاج ونوحا سمعنا اذكروا حاجه اللوط الى الله حاجه نوح الى الله نوح علیہ السلام یاد کړي لګره موږ نوح علیہ السلام اسنادا شاواز ورکه من قبل وړاندې مخکې موږ تذکرہ کړو کم ځای کې فاستجبنا له والله موږ دعا قبول کړه دا فنجينا ونجات ورکه دلا او د الله من الكرب العظیم دلی مصیبتنا لوی مصیبت سو فرقیدل کنه باران وبراله ورسا کې د تفسیر دی اول دا چې بچ میږي من القوم الذين كذبوا بآياتنا اغه قومنا چې زمونږ د آیتونو تکذیب کړو دیم قول دا چې انتقام واخستو انتصرنا الله یې انتقام عالم څه مطلب ډیر کرته عمل کې د الله په نیکانو بندگانو باندې تیرې ظلمونه وشي داخله خوشالي شه دومره موجل الله یې انتقام عالم دا چرته پرېدم کذو بیااتنا د معجزون انکارو کې د آسماني وحي زمونږ قدرت دا څنګه خلقو انهم كانوا يقينا دعوا الله يقوم بد عملا فاغرقناهم نغرق مکړه الله جميعا اجمعين په یوزم دل دوی کړه الله است برباد کړ اوس احتیاج د داوود او سليمان الله په فهم کې کله چې فیصله کوي نو ګور په دې کې د فیصلې نه مخکې الله لږ احتیاج وکړي اوس کوی کنه پلان ډیر چالا کړي څوک میدان نشوړل ډیر وکړ سره دی الله وی داوود دې کو سليمان په فیصله کې چاله محتاج دي موږ او تاسو الله له محتاج موږ بچو زموږ چاله کې سي و داوود یاد کړه الله وی داوود علیہ السلام او سليمان اس پارټیم چې فیصله وکړه په هر څه په فصل کې وسیلنی کیو شړو پسره کړل بل شړو غړ بځه سره ولي اپره پسر باندې راغی ټول خوړو داوود علیہ السلام ورته ویل بس استا پسره طرف کړي ری بس دا غړ استا سليمان علیہ السلام لراله هغه ویل نه دا پسن نمو کې لکه شفتل تب دا غړ بځه ځان سره اشاره کوي د دې دا وړې می استعمال او دا شوده مخلا کله چې استا پسر خپل ځای لراغې نو به ایست داغله ورکی نو پلار او زوی دې فیصله وکړه لیکن فیصله الله سليمان ډیر اوچتا و اس پاور ټیم کې يحكمان معنا چې فیصله وکړه د واړو په فصل کې اذن فشت چې شپې غړا شوی و تی په دې کې غنم القوم الله رمض دې قوم وكنا ومنغا دې فیصله الله شاهدین خبردار دوی چې فیصله کول موږ باندې علم څنګه کې په کوم کې پیر فسپهم ورکه موږ دې فیصله سليمان لرا وکلن دا ټول اتینا لای موږ ورکړو حکم نبوت او علما او فقه بدین کې داوود ملګری چې سړیو وسخرنا دې اوس ویل شي احتیاج د سليمان په معجزاتو کې الله لا سليمان د ټول دنیا بادشاہ دی سليمان نبی دی لیکن سړی دې اوچت منصب نو به چاله محتاج دی اے خلکو
ټول مخلوقات حاجت روا چې هغه اکی واځي الله دی مخلوق به چا سره حاجت پوره کی مونږ تابع کړو د داوود علیه السلام سره الجبال غرنا تسبیح ویلې او طیر او مرغان په سین لګي چې کله به زبور ویلې نو ټول مو سره تشکیره کوله قال بنا لغلی وکین است وكنا مونږ الله فاعلین کون کې دې کار لرا اوس وی زغره کې مال محتاجو سورې بقره 250 سورې سبالسم کې بلش وعلمناه مونږ تعلیم ورکړو در الله دې جوړوالي د زغرو سورۃ طلبوسن معنا زغره به جوړولې لکم ساس د پارا چې بچ کې د زغره الله تاسو من بعضکم ساس د جنگنا فهل انتم شاکرون ایتاسو شکرګزار بندگان د الله یې یو خمنه وباسي شکر ورسات کې معجزات سليمان الله اوس تشریح کوي دلته عبارت ہے وسخرنا لسليمان مونږ ته وکړو سليمان لا الريح الله عباد عاصفه سمانه تیز سوري سواس پدرش کې برا شروحه اندر مینا دلته وی تیز دلته در مینا دا تعرض دی نو کله به تیز کله برو تجري روانو الله به امري فامر سليمان باندې الى الارض التي اغزمك لباركنا في اشم بك بركت اشلو وكنا منغا بكل شيء عالم فارش من پویا سر بش روان شو دمش نبی مسلو کې لا بډ اروپا اله الته غرمه تیرا کړه قرطبي دي لیکي ایو مش مسلو دا بیا به غرمه نه روان شو مازیګر ماخام براغه کابل لا دلته بش پکاوله مش اندازې الله تعالی لاندې کولی افغان بارک کې ودا سليمان عليه السلام وزیر خارجه مو قال به اعتراض کو دلته عبارت ده وسخرنا مونږ ته وکړو دي شیطانانو نا من اغسوک شغفي به والي له دلته په دې کې ان الشیاطین وسن لا من غفي به والي درې کې شیونه به رسل ويعملون الله يعمل به قول عملا دون ذلك عمل نور سوره سبا دې الله کې بلاش صاد و درش کې عملونه واغا وكنا الله يومغا لهم ذي فار حافظين حفاظت کوونکی داؤد دې کې ابراهيم دې کلود دې نوح عليه السلام دې او سليمان دې دا په ټول شي نه کې چاره محتاج دي اے خلکو حاجتونه چې پېښ کوي بس یو الله اعلی صلی الله علیه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم دريته نمبرات دي کې بوس احتیاج ذکر کې د ایوب علیہ السلام الله لا سورې سواد یو سوي نمبر آیت کوم دا مضمونی ایوب علیہ السلام الله نه جوړ دی لیکن بدی نا جوړته او مرش کې التجا او رجوع شاله کړی الله لا تل اسکال نه جوړ څنګه جوړو الضر بدني تکلیف الله دلته شیدې نور علم الله لري چې دا خبره کړی چې بدن نعوذ بالله من ذلک شنجي کړو شنجي به د بدن نه پرې واته به راوخه شو بیرته به بدن کې واچول د يهودو خبرې دي الله ر دشمنانو انبيای چې تمنمر الله نه محتاجي بس نه جوړو بدني تکلیف کم تکلیف نور علم الله او رسول الله تعین نه دی کړی عبارت ده چې اذكروا احتیاج لوط ایوب یاد ته حج احتیاج ایوب علیہ السلام اذ نادا پاغتیم شاواز ورکی رب دې خپل رب لرا اواز کوي بس یو الله رب کوي الله مریض تفسیر نه دی داله انی یقینا شیم رشیدل کړي مال را در بدنی تکلیف وانت ارحم الراحمین تدیر رحم کون کې درام کون کو نه تم عجیب دعا الله ما باندې رحم وکړه
ترحم کون کې ذات دی بدني تکلیف کی سمانه دانا در باندې رااله تبا در باندې رااله دماغ دې خراب دی جړې در باندې راغی نور مشکلات دې ټولو کې تعالی الله دې آیات کې ویلې شمال برجو کوي لکه ایوب علی السلام چې کړی دا مشرکین بل خوا منډي چې دې باخه دا مشرک وایي چاله دا مشرک نه دی دا مشرک نه دی دا مشرک نه دی اخر دا مشرک دی بچو کو مشرک دا معنا چې کله یو مخلوق د مخلوقات نه سره د الله سره په صفت کې شریک جوړ کې بس دغه مشرک دا ردی چې موارد دی دا غي چې موارد دی دا غي چې موارد دی دا سره دی ایمان کنګال شي الوشیر المانی کې لیکي ودش انسانان د الله برباد کی چنجي نم زید رشتہ د مشرکین څومره زید نیکان انسانان ډېر کم سړي بزګه دعا کوله یا الله یما نیکانو کرا ولا عمر رضی الله عنه طلب کی دعا څنګه کوي مېر قرآن آیت ورته ویلي ورسره کې جواب د سوال د دعا الله قبول کړه کرت شولا فاستجبنا الله من قبول کړه له د دعا فکشفنا لری می کې ما هغه شی چې بده مانو من درن کم سره واتینا ور می کې دل اهل له مثل غماهم نورم کوم مال طلب شو نورم الله مال ورکی رحمتا من عندنا دل دعا چې الله قبل دا اسمو د خواني رحمت دي ان الله رچانه دي خنا وذکر للعابدین او په دې کې اداش هغه چاله چې الله نه د الله بندگی کوي منګلا ذکر څه معنی اداش هر شاسره معاملې کوي کنه ویل کې یو کتاب یو اداش ځان سره واله پلانې د پلانې شي پلان له دمر مال ورکی دلته الله دا اداش ځان سره واله چې کله دربارې بدني تکلیف راوړنه ایسه دا کتاب راواړوا ایوب علیہ السلام الله له رجوع کړي تم چاله رجوع کا الله لا بل نبی یاد کا احتیاج د اسماعیل ادریس علیہ السلام او ذلکفل او د قشان اوسو شابه کفاره کول د خلکو کل من الصابرین دا ټول الله د صبرنا کو نو په تکالیفهم من الصابرین علی التکالیف صبر وکاو دا به څه چلو شو وادخلناهم الله داخل مکړه دا ټول په رحمتنا په خپل رحمت کې دلته کې رحمت درې معنا غاڼې یو دا معنا نعمت کی دویم نبوت کی دریم جنت کی انه یقینا داخله چې من الصالحین و د نیکانو نیک خلق والله ودا دلته اوس بل نبیات کا یونس علیہ السلام الله ویلاړو غیر شه د مې پرې خېټه هم ور باندې رحم اشکرو احتیاج زنون یاد کې احتیاج د هغه پیغمبر چې خوند مېو نون کې معنا د بې یونس علیہ السلام اذابا پات ان شاء الله ویلاړو وسکونکې پرې خپل قوم باندې پسونه یقین راغی چې موږ تنگ شهران ولو پدا پنا دا आवाज وکي ظلمات پرې تیرو کیو د دریاب تیروا یو د مېو بل شپې الله الہ نشتره فریاد قبل انکه الا انت شواسانا سبحانك پاکی تعالی انی کنت من الظالمین یقینا سیم د زیت نقصان کوونکو نا دلته باز خلکو استدلال کړي ګور انبیاونو ګناه شوی دا یو مغاظبن دا معنی غصه الله لا لا څنګه غصه کیږي دا دیم الله نقدر شمن ګور باندې قادر نشو دریم ځان لوي دې من ظالمین جواب دا چې انبیاء ګنا نه پاک دي دا تشریح دارا غصه الله نه بلکې دې قوم لو خبر لاړه ان نقدر دا معنا نه دا چې موږ به قدرت نه لرو بلکې دا معنا چې موږ باندې تنګ چیرې نه ورو دا باندې تنګ چیرې موږ نه راوړو لکه يقدر الله من الظالمین دا معنا نقصان مې الله وکړي لا اله معنا فریاد قبل انکه دریب کې بشکول والا ذات هغه څوک دی یو الله دی نو څه شل دعای قبول شو
فاستجبنا له الله من دعاء قبول کړه دغه ونجینا او نجات مور کې دل من الغم د مصیبتنا وكذلك دقشا من نجات ورکو المؤمنین ایماندار لرا. جواب د سوالو چې ټیک دي انبیاء سره الله کوم کو نه کړي موږ سره غو نه کوي نه الله هر مؤمن سره کو ارچا چې په دغه حال کې التجا توجه الله له کړ بس اوس بل نبی بچی شي نه الله له ورسي دعا بداغه نه غواړي ذکریا علیہ السلام الله یاد کوي ګورئ دوی وینا کنه پلاني دربار له بلار شلته بسان غوګانې جوړ کی داغ بناو بنزرانه قربانیو کې به وسته بچی دري څومره لوی ظلم او شرک یاد کا الله ذکریا علیہ السلام اذ نادى ربه شاواز ورګه خپل رب لرا ربي ارب زمالا تزرني فرضا ما مفرد یواز د خدمت د دین د پاره زه یواز کمزور یم انسان یم کلمه مریشم کلمه نا جوړه شو پیوړې ملګری مال راکا دا دین مسله ما سره مخ وړاندې بوزي وانت خير الوارثين وتغره د باقی پات کېدونکو نام یا الوارثین د امانت پس اتون کې د دین الله ډېر بهتر اوچت سړی اوچت ذاتي سشل به وشو فاستجبنا له الله د دعا مو قبول کړه کنه ووهبنا ورمکه له دل الله يحيى عليه السلام اصلحنا معنا جوړه مکړه له دل زوجو د بیبي د پاره د ولادت دې کې مې استعداد برابر کې بچو ور کول ورازات څوک شو یو الله وش اجمالی دلیل ټول انبیاءونه څومره انبیاء چې الله او څومره ملائک چې څومره اولیاء چې څومره انسانان چې پیرین چې دا ټول چاله محتاج نو اے خلکو حاجتونه به چاله پیش کو انهم كانوا یقینا دوی الله و یشارعون تعدی کولا په دې کې کارونو کې ويدعوننا ومن یادولو رغبن دامن منی د وجنا ورحبن یریدل منی کولا په دې چې الله به دعا قبول کړي یریدل په دې چې رد نه کړي وکانو لنا خاشعين و دا ټول موږ عاجز په اخلاص باندې دلته عبارت ده اشکر اللتی و زمره محتاج رد په نسوارو باندې شدي وې دا الله خزرا کله وی عیسی د الله بچی دی یاد کاغه خزا احسن فرج الله شفا کی ساتل او خپل فرج زنه نه وکړي من پوکیو کیفیا پای ک الله اسمه دې روحنا جبريل ورغه گریوان کې ورته پوکیو کې وجعلنا موغر سول الله اذا ومنها وذقشان دې دا بچي آیت نه ونه خر پاره د مخلوق د الله ر قدرت عجیب قدرت دې الله بغیر پلار نه بچي وري خاوند دې نشه بچي راغی ان هذه دا جواب لپاره د سوال حاصل داري چې دا عاجزي الله لسر د انبيو کار دی موږ ورته ضرورت دی موږ د الله نه سوابل چا رحمت شمویل شو نه الله دا د ټول دین دی نبی او غیر نبی ان هذه یقینا دا چې الله امتکم ساسو دین دی امه واحده یودین امت معنا د دین انبیاء الله له محتاج موږ الله له محتاج زموږ د دین یو دی کنه وانا ربکم جواب د سوال دی دې ټول دین حاصل څه دی اوس خلاصه دین بیان دی وانا ربکم ذو رب ما فعبدون پس خاص کې بندگی مال را او زجر ورسره خلل علی سدادینه ټوټه ټوټه قطعو کې معنا ټوټه ټوټه تسنسګه امرهم د دین خپل بینو په خپل ما بین کې او کلون دا ټول به لینا الله موږ راځون راګرځیدون کې دي دې پنځم باب ترغیب کې سام الله ومن يعمل چا عملو کې من الصالحات الله د شریعت برابر او هو مؤمن او حال لا شی سره او عقیده توحید والا فلا کفران لسعین نبی بربادی دې کوشش لا و ان له کاتبون من يدل الله یلیکون کې څه مطلب هر عمل چې وکي لیکن چا قدر درست ثواب بس الله یې لیکم اوس تخویف
وحرام على قرية اهلكنا انهم لا يرجعون. سوره یاسین یو دیش مؤمنون سلام کې عمرش. دلته آیات باندې سوال دی. حرام هم نه پیدا، لا يرجعون کې هم نه پیدا. نفي چې بنفي داخله شنو سره وړي اثبات. یو کله چې الله یې برباد کوم نبی دنیا لراولم د عقل منی. جواب دلته شي حرام په معنا د وجب لري. دویم قول لري حرام سمنا الايمان حرام لانهم لا يرجعون الى الدين. دریم لا يرجعون الى الاخره. چا ویلام صاحب دی وس احوال د قیامت حتی تر دې پورې اذا پاغ ټیم چې را کولاو کړي شي یاجوج او ماجوج وهم او د شي د هر یو ډیر کنه ينشلون منډي بوهي. هم دا معنی یاجوج او ماجوج یا ټول انسانان ادب کې معنا د غونډه کوي. وقت رب الوعد سختي قیامت صلی الله علیه نږدې شو وعده الحق رشته. فاذا هي الله وناسا باسمن وبادشاه ابصار الذين سترګې دا انسانانو کفرو چې کو پرې کړي د وجره hebat. سوري ابراهيم در سره کې ویلو تک سپینې به سترګې پاتې شي حیدار سو شو. دلته عبارت دی وبوي یا ویلنا ايت بعيد من لرا او افسوس دې من لرا قد كنا في غفله من غفلت کې من هذا دینا بل كنا بلکې موږ سلام کوون کې مغتباشو د الله نه شواره بل چا بندګیم کړي پیر شو. وش الله ورمانه رد کړي. آیات کې مقصد رد شی فی العباده. انکم وما تعبدون من دون الله یقینا تاسو او تاسو تر عبادت شوی سوا د الله نه خشاک د جهنم یې انتم لا واردون تاسو باغی ورزی خامخا. یو حطب یو حسب. حطب نفس خشاک لویل شي حسب اخر لرګو لویل شي چې لري نه سړی ور لور ورځي. سوال لري چې د عیسی بندګیم شوی د نواب جهنم لنی شتلې. جواب دار شي دینه مراد خاص خلک دي هغه خلک چې دی ورته زمون بندګي وکي عامنا. وصلی الله پیرت کې څنګه لري. لو كان هؤلاء الله كذا شرط الهاتن خدایان وي ما وردوها نو ورغله دی اله شرط جهنم لذي پته ولګي چې نه دي دا و معنا د بل دی. وكل ملک دا ټول فی اف دی جهنم کې الله وی خالدون می شبي لهم یبیدون بار فی اپای کې زفیرون الله یوشیلی وهم او دوی چې فی اپای کې لا يسمعون سبا او نور د وجه شغفنا شقي بجهنم کې جوړ. دا ډېر بد عذاب او سر باندې اندر دی چې بجوړي وزيره. ان الذين يقيننا انسانا سبقت لهم شمخ شوي دا غویل من الناس من الحسنى جنت یا حسنى من سعادت اولئک ذو شری عن هذا الدين مبعدون الله الذي بيدورنا لا يسمعون نبوري الله دې کشاره وهم او دوی چې فيما فاغت څخه به اشتهار چې خو غني د دوی ځانونه خالدون همیشه چې زړه غواړي هغه شته الله راځه. بل نبی دوی لا الفزع الاكبر الله هغه دهشت لوی دا خرش پیلې دا معنا یا کله چې جهنم ور په خلکو باندې راټیټیږي یو ګړسار بجوړ شي ور دې کړای لمبا چې راټیټ شي پر جهنم نو د شو ګړسار بجوړ شي ته کدا اسمه کو اسمان نه را پرې واته مؤمنان بل الله ور خطا کیږي لدی وخت یا کله چې مرګ حلال شي ګټ پس نوم باندې څو کوئی دینه مطلب دا چې الله امرو کی جزي اورلا وتتلقاه ما لا مخامخي بيد سره ملائک د وجه السلام نام کله چې قبرونه واپس شي دیم قولا جنت لسی ملائک ورته شوی هاذا يومكم دا سورز دا الذي كنتم توعدون جتا سره وعده کې دي شو انت ویله hebat دې دلته hebat مثال دی کوي حاصل لا لازم کو اسمان نه بل سره اٹھاو کړ دا کتاب دې کړه کولاو دې کله کله صدر سره بنش دا پاس مکه ولاندې اسمان الله دې شي بن کم سره ټول بای دنیا له بوسم د شو وخرا ولا
سورہ زمر وش پته کې براشي یوم پاغ اور سمن براته کو اسماء الله و اسمان پشان د تاولو د منشي کتابون لرا ته یې سجل الكتب منشي شکل چې خپل دفتر باندې کنه ماشاء الله موږ خپل دفتر باندې وځي چې سوال یاره کتاب شیخ خپل پاڼه راته وکي دا د نبی صلی الله علیه وسلم یو کاتب وو کما بدأنا سمعنا لکه څنګه چې موږ پیدا کړی اول ځل د قشم موافق کو وعدنا علينا دا وعده په موږ باندې ان كنا فاعلين من كون کې د کار لا بشکی کې شرط الله ورسا کې بشارت اخروی دنیوي دواړه آیت کې د تفسیری توجه یو دا معنا الله د جنت مکه ودی نیکان لور کو دویم تشریح دارا د شام څخه خلق برا پیدا شي الله د اسمه کې خلافت باغی ورکم مستر روان دي کنه دي شامیان الله د اسمه کا ورکم ټوله مسلمانانو باندې څومره ظلمونه دي یو ځکه ظلمونه بل ځکه ظلمونه حدیث کې راځي د عراق د یمن او د شام ولا خلک سره خپل مابین کې متحد شي ابن حواله یا رسول الله چې سره به یوځي شي دي شامیانو سره الله د شام د علاقې ځوانان براولم د عراق یمن دی خپل مابین کې اتحاد جوړ کړي دی اتحاد نه برابر دی خو د ټول دنیا نه سرحدات الله دې په لاس ورکم او ان شاء الله دا برازي ولقد یقینا كتبنا الله موږ لیکلي دی په زبور کې زبور نه مراد داوود علیہ السلام کتاب عامه من بعد ذکر ورسره مسری توحید د قران الله محفوظنا ان الارض یقینا داسمه کړي ټولې دنیا او د شام میراث کې وړي دي لړا بندگان سما چې کم نیکان دي رسول الله امتيان نیک خلک الله صفا شکر بس ایمان به معلومي کی یار جنت مکا اوس ترغیبا ان فی هذا یقینا فريق تبلیغ دې بلاغن سمانه تبلیغ یې کفایت او قوم عابدین هغه قوم لا چې بندگی کوي د الله صدق د رسول وما ارسلناک من الیه مگر رحمت د پاره د مخلوقا سوره توبه 30 کې ویلو چې مؤمنانو د پاره ذات زمون د رسالت عام دی اوس اثبات توحید قل هو انما یقینا وحی کې دې شی له مالا انما الهکم یقینا ساسو حقدار د بندگی کیو دی فهل انتم مسلمون تاسو منقاد دي مسئله لا اسلموا معنا تسلیم شي زجر مع التخويف شو کې نه مني فإن تولوا كذا خلقوا مخواړو د رسالتنا فقلت وایا ما تاسو خبر درکې الا سواین پورا وین ادري زنه پويګم ما قریب نشدي بیان بعیدن کلر ما اقاذاب چې تاسو سره وعده کې دي شي دا پته نشته مالا دا پته چاره د الله لا انه یقینا الله تعالی شی علم الجهر وی په کار من القول دوینا و يعلم پويګ ما تکتمون چې کم تاسو پټوي څومره چې عالم قیامت علم چاله دی الله لا وین ادري جواب سوال دا عذاب ولې ورسره شوی دی جواب کې دې شې دې کې الله تعالی استدراجي وین ادري زنه پويګم لعله شيء تاخير د عذاب فتنه لكم تاسو لرا ومتاون پدې کې مزي الہین تر وخت پورې عاجزین وی ویلې اے رب سما فیصلو کا بالحق فحق باندې نبی بلا دعا وکي وربنا ورب زمون شي الرحمن وعام ربان د المستعان کوم کو نو غفتري شي علامه مبارک اسګه تشکون چې تاسو بیان وې صورت کې امتیازات دا و مرتبه غفلت ذکر کړي تکرار د ذکر او امتحان د ابراهيم عليه السلام ذکر کې پور आवाज ایوب علیہ السلام ذکر کې زکریا علیہ السلام ذکر کې حکم د داوود او د قشان سليمان تشریح کړل صلی الله علیه